ما چې ځان نه لیډي جوړوله زنانه ټایپ زه راتلم او د دغې پیر بې نقابه کېدو کوشش مې کوم نو ما په یو ښه ډول کړی باقي ټاکران دي یا میمز والا دي هغوی چې د ځان له هر څه جوړوي په هغې زما څه اعتراض نشته ځکه ها ملګرو شاهد خان تاسو ټول بیا ډېر زیات ښه پېژنئ زمونږ یو ورور هغې داسې چل کړی د کم خپل برید چې دي هغه یې هم خرولي دي ورسره یې د ښځو کپړې اچولي دي بیا یې میک اپ کړی دی نو زیاتتر که مونږ کمنټس وګورو نو خلک ویل چې شاهد خان یې جړا شو شاهد خان چې کم دی بل حد ته واغوښو کم هغه بل معامله ورسه شروع شو نو د دې کم حقیقت چې دی زه تاسو ته لږ وړاندې کړم دې په خپل هم یو ویډیو ریکارډ کړل او زه تاسو ته ویم چې دا داسې چل دی که تاسو خیال وي دا چې کم پروګرامونه کوي پروګرامونه څرنګې کوي زیاتتر کم د جعلي پیران میران چې دي کم تعویضونه چې کوي په دیو باندې چاپی وهي نو دیو ته داسې چل کړی د ځانه یو جینۍ جوړه کړې ده او په هغه سټایل باندې پې ورغلی دی ویډیو به زر تر زر اپلوډ شي 2-3 ورځو کې کېدای شي د هغې ویډیو راشي نو دی هغه پیر ته د ځانه جینۍ جوړه کړله او هغه پیر ته ویل دي چې زه جینۍ یم زما یا دا کم ناجایز چل ول دی نو هغه چې کم دی حساب کتاب شوی دی نو د هغې ټول ریکارډینګ چې دی په سکرین باندې کړی دی او زر تر زره چې کم دی به تاسو ته په ورځ دوو کې هغه د فرهاد ټي وي کم شاهد خان خپل چینل چې دی په هغې باندې به تاسو ته میلاو شي نو ډېر زیات یو خوندور ریکارډینګ به وي ځکه موږ وګورو په معاشره کې دا شی ډېر زیات عام شوی دی او د مخنیوي دپاره هېڅ څوک فلحال نشته